أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وزعتها قالت رب إني وزعتها أنثى والله أعلم بما وزعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. د حضرت مریم علیہ السلام د پیدایش او داغی د مور د نظر منلو واقعه بیانیږي. نو فرمایي چې د مریم علیہ السلام مور بیبي د خپل بچه د الله تعالی د پاره د دنیا د معیشت نه بالکل آزاد کړلو چې دی به د دین او د بیت المقدس خدمت کوي او دای خادم وي. نو مخکې فرمایي فلما نو هر کله وزعتها چې وی زیږو هغې لره، یعنی هغه معشوم پیدا شولو، قالت نو فرمایل هغې ربی ای رب زما انی وزعتها انثى ما خو وزیږو دې لره زنانا. دا په طور د تعجب سره او خفګان سره یې ووی چې ما خدا خیالو چې دا به د بیت المقدس خدمت کوي، د دین خدمت به کوي، نو خو یو نارینه کولی شي نو اخو زنانه ده، معشومه ده. والله اعلم ما وزعت، الله تعالی د خدا دغه معشوم د پیدایش نه مخکې پته وه چې دا معشومه ده. وليس الذکر کالانثى او نو هغه معشوم کم چې د مور وقف کوو د دین د خدمت لپاره کالانثى پشان د دې معشومې چې کومه پیدا شوې وه، کم معشوم چې د دې مور قصد کړو چې د بیت المقدس خدمت به کوي، نو هغه معشوم دی معشومې ته دی زنانه ته نشو رسیدلی. دا ډیره لوی شان والا لوی عظمت والا زنانه وه. حدیث شریف کی راځي چې حضرت مریم علیہ السلام دا د ټولو زنانو سردار ده. نو فرمایي چې دا زنانه عام زنانه نه وه، بلکې دی له الله تعالی یو لوی شان ورکړو. وإني سمیتها مریم او ما نوم ایښودی د دې مریم. مریم معنا عابده، عبادت گزاره، عبادت کوونکی زنانا. وإني أعيذها او زه پناه غواړم دې لره بیکا پتا سره اے پروردگارا و ذریتها
او د دې د الواد د پاره هم پناه غواړم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه د دې او د دې د الواد د پاره زه پناه غواړم نو دی آیت کی مبارکه کې د مریم علیه السلام د ولادت تذکیره وشوله مریم علیه السلام پیدا شوله د مور دا خیالو چې دا زه د دین د پاره وقف کوم دا به هلکي د هغې مور ته پته نه وه او بیا ورته دا پته هم نه وه چې دا څومره هغه د الله په نزد باندې یو لوی شان والا زنانه ده د هغې په پیدایش باندې ځکه هغه خفه شوله نو دا ټول د انسانانو حالات دي انسانانو سره داسې کیږي او معبود چې دی خو داسې نه وي دا خبرې په یو معبود باندې نه راځي چې هغه به داسې پیدا کیږي او بیا به ماشومي او بیا به لویږي دا د انسان خصوصیات او د انسان هغه صفات دي چې دا ټول د عجز سره تعلق ساتي او معبود چې دی دا د عجز نه سراسر پاکي نو ګویا چې دا د توحید د اثبات لپاره او په نصرانیانو باندې د رد کولو لپاره خاص طور باندې د مریم علیه السلام واقع ذکر کوي چې دا حالات خو د یو انسان کیدی شي د یو بنده کیدی شي نه چې د معبود فلما نو هر کله وضعتها چې وی زیږوله دی لره قالت نووی هغې ربي رب زما انی وضعتها یقینا زیږولې ده ما دی لره انسا زنانا والله او الله تعالی چې دی اعلم خپوهو بما په هغه ماشوم باندې وضعت چې زیږولې و هغې ولیس الذکر او نشته دی یو نارینه کم چې د هغې په خیال کې وکل انسا په شان د دې زنانه و انی سمیتها او یقینا نوم ایښودی ما دې لره مریم و انی او یقینا زه چې یمه اعیذها پناه غواړم دې لره بیکا پتا سره و ذریتها او د دې د الواد دپاره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي امر نه مخکې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین